حکومت طالبانو سره د خبرو کولو لپاره مرکچی پلاوی جوړ کړ. په دغه پلاوی کې څوک دي او څنګه خلک دي د پوهېدو لپاره مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو کولو لپاره مرکچی پلاوی بشپړ کړی. د ولسمشر غني یو سلاکار وحید عمر ویلي چې پلاوی بشپړ کړی او کله چې د طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت معلوم شي دوی به دا پلاوی اعلان کړي. خو یو شمېر رسنیو یو نوملړ خپور کړی چې 15 تنه غړي پکې شامل دي. په دغه 15 نفرو کې د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم، د حزب اسلامي د رهبري شورا غړی د حکمتیار پخوانی مرکچی او د دولت اوسنی سلاکار انجینر امین کریم، د افغانستان د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زرار احمد مقبل چې ویل کېږي حامد کرزي ته یو نږدې کس دی، دغه راز ډاکټر رسول طالب چې په قوم هزاره او د دولت ساز ټیم پلوی و، محمد ناطقي چې د عبدالله ملګری بلل کېږي، حبیبه سرابي، دغه راز د جمعیت ګوند اجرایي شورا رئیس کلیم الله نقیبي، ملپاسوال جنرال ایوب انصاري، ارزالله نعمت او د ملکي او اداري خدماتو د مستقل کمیسیون مشر نادر نادري، زینب موحد، مولوی عنایت الله بلیغ، شریفه زرمتی او د محلي ارګانونو رئیس متین بیگ شامل دي. ویل کېږي ښایي دغه 15 کسیز پلاوی د معصوم ستانکزي تر مشرۍ لاندې مذاکراتو ته ولاړ شي. د ځینو ګوندونو استازو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ورسره دغه نوملړ شریک کړی او دوی رد کړی دی او د خپل پلاوي په جوړولو یې کار پیل کړی. ټاکل شوي وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته د مارچ په 10 نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل شوي وای، خو د بندیانو په تبادله کې اختلاف او ځینو نورو سیاسي تحولاتو دغه بهیر ځنډولی دی. تر دې دمه حکومت د دغه نوملړ په اړه چې په رسنیو کې خپور شوی څه نه دي ویلي او طالبانو هم کوم غبرګون نه دی ورته ښودلی. په هر حال ستاسو په نظر که همدا پلاوی وي څومره ټول شموله دی او آیا د افغانانو نمایندګي به وکولی شي او که نه؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.